زم که شاه شجاع ژوندی وای شاه شجاع به هم دغه کوم حالت چې کرزي اختیار کړی دی د دې حالت نه شرمېدلی و چې دا حالت انتخاب نه کړ یعقوب خان هم د دې حالت نه شرمېدلی چې دا حالت انتخاب نه کړ کوم حالت چې کرزي انتخاب کړی دی دغه اجیران او اجنټان زموږ سابقه په تاریخ کې د دې نمونه نشته ده چې کوم دوی کارونه کړي دي نو ورونو د حقایق هغه وخت ملت ته رسول کیږي په دې حقایقو باندې زموږ د خلکو سر هغه وخت خلاصیږي چې زموږ علما او دعات د کیوبا د زندان او د بګرام د زندان او د پلچرخي د زندان ونه ویریږي او دا منبرونه د حق په خبرو باندې آزاد او ګرم وساتي ګونګ دي شي هغه ژبه چې د حق فتوا نه ورکوي په دې وخت کې ګونګ دي شي هغه اوازونه چې اوس دغه خولې نه د حق د جهاد فتوا او د تکبیر نارې نه راوځي تعست المنابر ما لم يقال عليه كلمة الحق تبا د داسې منبرونو چې په هغو د حق فتوا نه ورکول کېږي ای د افغانستان غیرتي ولسه پاسه که د جهاد جذبه نه لرې که د جهاد توان نه لرې در بې غیرتي خو مه کوه چې ووایې چې زه مظلوم یم نیول شوی یم اسیر یم مظلوم یم په ما ظلم شوی زما خاوره د غصب شوې ده زما ازادي غصب شوې ده ای مجاهدینو دعاتو ای ځوانانو زندان د اسلامي دعوت و مبارزې په لاره کې یوه تربیتي مرحله ده هر څوک چې دې زندان ته ورځي د زهد په نیت ورشي هلته د لکه د تبلیغیانو د څلورو میاشتو او د کال د تیرولو د دعوت د تیرولو اراده وکړه هلته د زهد اراده وکړه په هغو کې د نفس د تربیې دپاره اراده وکړه البته به الله به اراده کړي چې په دې زندان باندې زموږ دغه سابقه ګناوې توی شي البته زندان به د دې وسیله وي چې خدای پاک موږ د آینده مرحلې دپاره جوړ کړه البته زندان به د دې وسیله وي چې موږ ته دې سندان تشکش لاندې تیار شو د آینده مسؤلیتونو د بوج د زغملو وړ وګرځو زندان موږ ته په دعوت کې یوه تربیتي مرحله ده دا عقبه نه ده دا یوه تربیتي مرحله ده په دې باندې به تېرېږو او ته دې پاټکونو باندې به تېرېږو بیا به د سنګر امتحان ته ورځو بیا به هلته د شهادت په منار باندې په پړاو باندې ورخېږو زندان نه مه ویرېږئ نه د زندان تمنا کوو او نه د زندان نه ویرېږو او د هغه صحابي قول وایي ټولو ته لا ابالي حين اقتل مسلما الله ای جنب فی الله مسرعي باک مې نشته دی چې وخت د الله په لار کې وژل کېږم چې په هر طرف باندې مې وژني و مړ مې دی کا په هر طرف مې چې غورځوي و مې دی غورځوي چې وخت مې لار د الله په لار کې وي وژل مې د الله په لار کې وي مرګ مې د الله په لار کې وي په کوم طرف چې وژل کېږم مړ دی شم په کوم طرف چې اچول کېږم و د چول شم په کوم زنځیر چې تړل کېږم و د تړل شم په کوم اور چې کبابېږم کباب دی شم خو د الله دا ولکن عافیتک هي اوسع من ذنوبي هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طایف دعا ټولو ته ور په یادوم چې الهي که ته راځنې ناراضه نه وې دغه تکلیفونه چې دا په ما باندې تېرېږي د دې نه مې باکم نشته لم تکن علی سخط فلا ابالي که ستا د خانه خدایه ته ناراضه نه وې راځنې باک مې هم نشته چې داسې په تیږو ویشتل کېږم او وینې مې تویېږي ولکن عافیتک هي اوسع من ذنوبي خدای خدا عافیت ستا زما ته ګناهونه فراخه ده د افغانستان غیرتي قوم او دا توریالي قهرمانان دا د دې زولانو لایق نه و چې داسې معامله ورسره وشي غلامان او اجنټان راشي په ملک باندې حکمراني وکړه خو البته د الله به په دې کې حکمتونه وي چې دا دوره هم تېره شي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات د جنت لاره په سختیو پټه ده او د دوزخ لاره په خوندونو پټه ده چې د جنت په لار کې د سنګر سختۍ ونه زغمې د جنگ سختۍ ونه زغمې د کروزو د باروتو په دود باندې به دودګان نشي د سنګر په ګردو د پښې سپرې نشي او په دې وینو باندې سور نشي او د زندان په کړیو باندې ونه ځورېږي زخمي نشي وږی نشي په دې لاره کې ونه ډار شي په تکلیف نشي نو ته به کومې سختۍ د جنت لپاره تېروې ام شهید ام غازی ام صحیح سلامت په کور ناست دا منطق خو د کابل د مجاهدینو منطق ده چې مجاهدین هم دي جهاد رهبران هم دي او پیران او شیخان او ملایان هم دي علما هم دي بزرگان هم دي مدرسین هم دي استادان هم دي
پروفیسران هم دي د امریکایانو اجنټان هم دي د صلیبي لښکرو په صف کې ولاړ دي کرزي سره هم کار کوي د نړیوال یهودي صلیبي ائتلاف په څنګ کې هم ولاړ دي اسلاف په خلاف جنګ هم کوي د طالبانو د مرګ او د ژوبلې فتوا هم ورکوي او جنت ته به هم ذکر او مجاهدین هم دي مهاجرین دي ماشاءالله ښه منطق ده په دې منطق باندې به ملت قانع کړئ او په دې منطق به خوشحاله وي چې الله ته به ودرېږئ په دې سترګو بیا وګورئ د هلته ويرونه بعیدا ونراه قریبا زر د هغې ورځ انتظار وباسئ چې الله هم د صلیبي لښکرو په لاس باندې رسوا کا او پښیمانه وئ او د ندامت منګلې په غاښونو باندې شکوئ او هلته لاس ټکوئ بیا به هیڅ شی اثر نه لري مونږ دا ورځ ډېره نږدې درته کتلې ده چې الله به دا ظالمان اول په تا باندې مسلطوي